صحابه کرام الله د دوی صفات فرمای داغه نمخ یو خبره بل یاد کی اگر چې زمونږ د خلکو مزاج داسې دی چې دین خبره مونږه سرسری وورو بس زبر خبره وشو ختم شو. قران پاک کې د پیغمبر علیه السلام د نوم مبارک سره په ټول قران کې سلور ځل ذکر راغلی دی. سلور ځل په قران پاک کې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شوی دی. نو ټول قران کې پیغمبر علیہ السلام دا اللہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک کل اللہ ورطوی یا ایوہ المزمل کل ورطوی یا ایوہ المدثر کل ورطوی طاہا کل ورطوی یاسین دا ټول د حضور علیہ السلام نامی دی. سلور زینو کی د نبی علیہ السلام نوم مبارک سره ذکر راغلی دی. یو پکی په سورہ فتح کی دا اخیری آیات الله دې کې د نبی علیہ السلام ذکر کړی دی د نوم مبارک. اللہ فرمائی محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا او هغه کسان چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره دي هغه باندې ایمان راوړي. مراد ته صحابه کرام دي. نو الله د صحابه صفات فرمای چې صحابه څنګه خلق دي. نو الله فرمای اشداء علی الکفار د کافرانو متعلق دوی سخوي د کفر او د کافرانو په مقابله کې دوی لکه د غرغون د کلک ولاړ وي. کافرانو باندې سختی کوونکی وي رحماء بینهم او خپلو کې یو بل باندې رحم او مهرباني کوونکی دي. خبرو ته سوچ کوي صحابه کرام په کافرانو باندې سخت دي په خپلو کې رحم او نرمي کوونکی دي. دو صفت شو. بیا فرمای تراهم رکعا سجدا اے مخاطب کله چې دوی ګوري نه دوی به یا په رکوع کې او یا په سجده کې وي. تراهم رکعا سجدا ګوري به دوی د صحابو دا شان به ګوري چې دوی به په رکوع کې او په سجده کې وي او دا رکوع سجده دا منځ او دا عبادت دا جهاد او دا تمام اعمال دی به سره باره کوي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی په دې عبادات باندې د الله فضل او د الله رضا لټون کی دي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی طلب کون کی دي د الله د فضل او د الله د رضامندۍ. وردی مختصر جملو کی الله د صحابو څومره تعریف وکړو چې دوی په کافرانو باندې سختی کوونکی وي د کفر او د کافرانو متعلق به دوی سختی کوونکی وي. نن د مسلمان نه دا چیز تللی دی چې د کافر مقابله کې دوی میدان کې ودرېږي او کفر ته هغه دندان شکن جواب ورکي. تاسو ګورئ مسلمان د کافر نه مرعوب او یریدونکی دی. زمونږ په مسلمانانو باندې په فلسطین کې کم ظلمونه شروع دي قتل عام شروع دی ښځې کونډې شوې واړه واړه ماشومان د 40-50 هزار نه د هغوی شهیدان زیات شو او په ایران کې یو کس مردار شو. نو زما د اسلامی دنیا زما د مسلمانانو حاکمان هغوی له ورځي او هغوی سره تعزیت کوي. په محرم کې د کافرانو د شیعګانو د یرې نه مسلمانان څه کوي لس ورځې به په ټي وي او په ریډیو باندې ګانې بجانې بند کړي. ولې محرم دی د محرم د وجه نه بندوي د شیعګانو د یرې نه بندوي. زما مسلمان حکمران که زه د ختم نبوت پرچار کوم زه د نبی علیہ السلام د ناموس د حفاظت لپاره ودرېږم نو ما سره ما ته لارې بندوي ما ته چې کوم دی رکاوټونه اچوي. په محرم کې شیعګان ماتم کوي او جلوس وباسي د هغوی دپاره زما اسلامي حکمران ایله سیکورټي ورکوي ایله حفاظت ورکوي ایله د هغوی حفاظت کوي. بهرحال زما عزتمندو
دا صفت زمونږ نه تللی دی الله د صحابو دا صفت فرمایي چې مسلمانان به صحیح تاسو نه تپوس کو ما ته وګورئ ټوله رب وی محمد رسول الله والذین معه محمد علیہ السلام او کم خلق شاغ سری دی مونږ محمد علیہ السلام سره یو کني ورسره لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده کنه د نبی علیہ السلام اتباع کړی دا اگر چې مراد دینا صحابه دي لیکن تمام مسلمانانو کې دا صفت پکار دی چې محمد علیہ السلام او ورسره مومنان څنګه وای اشداء علی الکفار د کافرانو مخ کې بکلک ولاړي کافر ته بجیجی نه کې کافر ته بخته نه دی د کافر مخ کې با داغه پسترګو کې بسترګي ورکی او د اسلام حقانیت باغه ته تاسو زما د صحابو ریکارډ وګورئ زما د صحابو تاریخ وګورئ په ختم نبوت باندې په یو جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي 1200 د نبی علیہ السلام په تمام جهاد کې 200 صحابه شهیدان شوي دي او د نبی علیہ السلام د ناموس لپاره په یو جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي دا وجه سوا چې هغوی ته به کافر ته کته نه تله ای به کافر ته خپل زور سره خپل د اسلام طاقت سره به د هغوی مقابله کوله رب صفتو کو اشداء علی الکفار بیا رحماء بینهم الله وی دا مسلمانان خپل کې یو بل سره نرم دل دي رحم کوونکي دي د صحابو نمونی پرتی دي موږ د شریعت نه او د کتابونو نه غافل یو نمونی پرتی دي د رحماء بینهم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او سیدنا عمر فاروق دا لومبنه او دویم خلیفہ دی ابو بکر صدیق لومبه خلیفہ دی عمر فاروق دویم خلیفہ دی د دې خپل کې خبره وړي دی او انسانان دي نفس شیطان ور سره دی خپل کې خبره وړي دي چې وړي دي یو بل سره تیر شو دواړه نو د ابو بکر د خلینا حضرت عمر ته ستغ الفاظ وتل لکه زمونږ د پښتو په اصطلاح کې کنزل خو کنزل نه چې ستا مور او ستا خور او ستا لوره دا نه صدا سے الفاظ وتل د ابو بکر د خلینا عمر فاروق ته دا غي باندې حضرت عمر ته دک ملو شو ابشو نو د دې دواړو د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما خپل کې خبره وړې دي نو ابو بکر د خلینا دې خبرې ته لږ سوچو کې نن ځان ته ګورم تاسو ځان ته وګورئ زما خلی څنګه ده ستاسو خلی څنګه دي نو چې کله د خلینا ستغ الفاظ وتل حضرت عمر صاحب ته نو هغه په خپه شو خود ته واپس سوچ ورغی مولانا زکریا صاحب لیکلی ابو بکر صدیق ته سوچ ورغی اوهو دا ما چې سوې دا ما چې کوم الفاظ عمر ته وې د دې خو به د قیامت پر ورځ ما نه رب تپوس کوي تا عمر د په ما باندې حق راوړی ده قیامت کې به د حق الله زمانه مطالبه کوي نو فوري سکندونو کې حضرت عمر صاحب ته فرمایي عمره دا ما چې سوې دا کوم الفاظ من شتا ته وې دغه الفاظ ما ته واپس دوهراو کا دغه الفاظ ما ته واپس وایا دا ما چې کم کنزل وکړه دغه کنزل لا تو کا هغه وې نه جنا دا کنزل نه کو تا جسوې تا وې خو ځنه ما وې نه کنه ما ته وایا وې نه وې ما ابو بکر صدیق ورته وای ویا خو به ما ته دا الفاظ وې دا کم کنزل چې ما وکړه دا ورته دوهرو کې ما ته بو کې اور کته ما ته نه کې نو زبر نبی علیہ السلام ته شکایت وکم هغه ورته عجیب کار دی خبرم تا کړی دا او شکایت بم ته کې وېزه بستا په سر شکایت وکم وېزه خو دا تنوي ما دغه تنوي
ابو بکر صدیق صاحب لاړ نبی علیہ السلام ته وی قربان زما او د حضرت عمر په زبانه خبره وړي دي زما د خلینه د الفاظ وتل اوس وته زمینت کوم چې د الفاظ راته وایا ډیر راته نه وای چیرته نه وای نبی علیہ السلام حضرت عمر سے بس جواب وړي کراش حضرت عمر سے براغه وی عمر سے چلو ویجه د خلینه ما ته الفاظ وتلی دي نو د الفاظ ولته وای کنه نه جنا وی ولې نه وی وجه صدا د حضرت عمر سے سوچ و فکر ته سلام وی د الله محبوب زکه نه وی چې دغه ماته وې زما زړه ته په دوک او خفګان ورسېدو خو کدا الفاظ ماده ته واپس کړو نو د زړه ته به دوک او خفګان ورسي او دا خبره به نبی رسول سلام ته ورسي نو اول با ابوبکر خپشي دا ابوبکر په خفګان باندې با مان د الله محبوب خپش مان به د الله محبوب خپش او چې د الله محبوب خپشو نو د عمر نه به الله خپشي عمر نه به الله خپشي او چې کله الله خپشو نو بیا د عمر په هلاکت کې څه شک پاتې شو بیا خو د عمر په هلاکت کې شک نشتا زه خو هلاک شم بیا نو یې خچې الفاظ نه وي نو ورته دا ووایه چې ابوبکر تا د الله معاف کی زما د طرف نه تا ته معافي ده تا د الله معاف کی حضرت عمر سے بے ابوبکر تا د الله معاف کی ما معاف کړي تا د الله معاف کی دا رحماء بینهم صحابه په خپل کې نرم دي مونږه خپل کې یو بل بریتونه او دا زما تربور دی دا زما د ترزوی دی د زما د مقابله خپل د پاره تکړیو او د کافرانو د پارم هم بزرګر مولوی صاحب د الله قبر نور نه کې هغه به وی موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار مونږه که تکړه شو نو د خپل رور د پاره د خپل کلی والا د پاره د خپل عزیز ته تربور د پاره الله وینا د صحابه د شان نه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار کافران متعلق بسخوی اور رحماء بینهم خپل کې بنرم وی بل تراهم رکعا سجدا کلن چې دوی ګوري نو دوی به یا رکوع کی یا به سجده کی معنا اینی ټیم دې د مونږ اهتمام کوي او نبی له سلام دا د مؤمن صفت خودلې دي د چا د مؤمن صفت خودلې دي چې د مؤمن صفت بدای چې کله د جمعات کی وی نو د زړه به خوشاله دی به دومره خوشحالی لکه کب چې په اوبو کې خوشحالی او چې د جماعت نه بار روزي نو دی به داسې تنګي خپه وي واپس به جماعت ته توندي وي چې خدای کله جماعت ته لاړ شم داسې به خپه بار لکه مرغې توتی او باز وغیرہ چې په پنجره کې څنګه تنګي دا د مؤمن صفات دي نو درې صفات مې ته وې اشداء علی الکفار مسلمان با د کافران متعلق سخوی رحماء بینهم خپل کې به نرم وي تراهم رکعا سجدا کلم چې دوی ګوري یا به رکوع کی یا به سجده کی بیا رکوع سجدا دا به د دې لپاره نه کوي چې خلق راته وي یا د خلقو په نظر کې خشمه نا یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی د الله د فضل او د الله د رضا مندۍ طلب کوي الله د عمل کولو توفیق راکړي اما عزتمندو د ختم نبوت متعلق چې کلم یا اجلاسی یا د ختم نبوت چې کوم دی متعلق څه پیغامی نو هغه باندې یاد ساتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بغیر زمونږ بل چاره نشتا د نبی له سلام د شفاعت نه بغیر زمونږ بل چاره نشتا او د ختم نبوت مهنت او کار کول دا د نبی له سلام د شفاعت سبب دی الله د عمل توفیق راکړي